د ننګرهار ګمرک له لوري 10,000 ټنه شوکاڼۍ او د ډبرو سکاره پاکستان ته صادر شول. چارواکي وايي دا توکي د هېواد د خپلواکۍ په مناسبت هغه هېواد ته د حسنیت په خاطر صادر کړل. سوداګر وايي د دې توکو په صادراتو سره به یې له یوې خوا ګټه کې زیاتوالی راشي او له بلې خوا به د هغه هېواد سره سوداګریزه اړیکې پیاوړې شي. د هېواد په 3 رنګه بیرغ پوښل شوي بارداره دې موټرو کې د ننګرهار له ګمرک څخه 10,000 ټنه شوکاڼۍ او د ډبرو سکاره پاکستان هېواد ته صادریږي. چارواکي وايي دا صادرات د هېواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت له هغه هېواد سره د حسنیت ښودلو په خاطر کړي. نو په دې اساس باندې دا یو د حسنیت په خاطر باندې دغه محموله جوړه شوې ده او دا به د پاکستان ته صادریږي چې تقریبا 10,000 ټنه ټول راټول مې ده. نو دې ځنه به حرکت دا د استقلال د سلمې کلیزې په خاطر باندې ترتیب شوی. بلخوا سوداګرو دا چاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره پر ځای ګام یادوي. دوی وایي د شوکاڼۍ او ډبرو سکارو په دې صادراتو سره که له یوې خوا د سوداګرو ګټه زیاتیږي نو بلې خوا دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ترمنځ سوداګریزې اړیکې هم ورسره پراخیږي. نن افغانستان د آسیا زړه ده، د آسیا د څلورو دروازو حیثیت لري. یوازې موږ په اوچه مهات نیو هغه ستونزې چې پرون موږ د ګاونډي هېواد سره د ټرانزیټ په برخه لرله اوس ورځ په ورځ چې د کمیږي او کمه شوی دی او دا چې د نه یوازې زموږ د صادراتو بلکې د سوداګرو او د پانګوالو د تشویق باعث هم ګرځي. دغه دود بدل شي او د دې په ځای چې په ډزو لمانځو په دغسې یو شاندارو مراسمو د صادراتو په هغې ولمانځو نو طبیعي خبره ده چې د راکړې ورکړې په ډېرېدو سره تعلقات او نور تعلقات ښه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه هېواد لومړي وزیر عمران خان له افغان ولسمشر څخه د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې وه او افغان ولسمشر هم ورسره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا ژمنه کړې وه.